یو شمیر شنونکي د وسلوالو طالبانو له لوري د دوحې قرارداد د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د اساس په توګه غوښتل د سولې مذاکراتو د روح خلاف ګڼي. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل مراسمو څخه نږدې یوه میاشت کېږي، خو لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت او وسلوالو طالبانو پلاوو ترمنځ د خبرو طرز العمل باندې پریکړه نه ده شوې. د یادو خبرو د ځنډ یو مهم لامل د وسلوالو طالبانو له لوري د بین الافغاني مذاکراتو د خبرو د اساس په توګه د دوحې قرارداد غوښتنه ده چې د افغانستان دولت یې نه مني. ولسمشر محمد اشرف غني وړمه ورځ د دوحې د څېړنو انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د وسلوالو طالبانو د غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د خبرو بنسټ باید قرآن کریم او نبوي سنت وي، نه د امریکا سره د طالبانو لاسلیک شوی قرارداد. یو شمېر شنونکي هم د وسلوالو طالبانو له لوري د بین الافغاني مذاکراتو د اساس په توګه د امریکا سره شوی قرارداد د سولې خبرو خلاف غلط اقدام ګڼي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو له دې کړنې ښکاري چې لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د یو طرف په توګه نه مني او د قدرت او حکومت ترلاسه کولو لپاره د جګړې شوق لري. داسې طالبان وایي چې د افغانستان د ټول جوړجاړي اساس له امریکایانو سره موافقتنامه ده. دا په خپله د دې معنا لري چې دوی امریکایانو ته د افغانستان او د افغانانو د برخلیک په ټاکلو کې نیمه برخه ورکوي. دوی له یو طرفه ادعا کوي چې دوی د اشغال په خلاف باندې اساسي دوی اشغال بولي جنګي، او له بل طرفه همغه اساسي دوی اشغال بولي هغه ثمر ته بیرته دوی خپله رسوي. نو دا یو ښکاره تناقض دی دوی په دریځ کې. شنونکي وایي د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت حضور نه درلود او د دوحې قرارداد پټو ضمیمو څخه هم افغان ملت ته معلومات نه دي ورکړل شوي. نو د افغانستان اسلامي جمهوریت ته هم لازم نه دی چې یاد قرارداد د بین الافغاني مذاکراتو د اساس په توګه ومني. د دوی په وینا که د دوحې قرارداد بنسټ وي، نو په هماغه ورځ د کابل او واشنګټن ترمنځ هم یو تړون لاسلیک شوی چې باید هغه هم د منلو وړ. باید طالبان دا هم ومني چې د امریکانو یا په ټوله کې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شوی اعلامیه هم باید د خبرو د بنسټ په توګه باندې وپېژندل شي، او په دې برخه کې د امریکانو مسؤلیت دروند ده، ځکه هغوی باید پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو پر هغوی باندې دا خبره ومني. له دې پرته که چېرته دواړه لوري پر خپلو موقفونو باندې ټینګار کوي، زما په نظر باندې به دا خبرې اوږدېږي او دا خبرې به لکه څنګه چې اوس دی یو ولاړ حالت سره مخامخ دي، نو په راتلونکي به هم د ولاړ حالت سره مخامخ شي او هېڅ کومه پایله به ورنه کړي. بین الافغاني مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا دا خنډ په داسې مهال شوی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مشرانو د سولې هڅې تیزې کړي چې قطر ته د ولسمشر غني، پاکستان او هند ته د ملي روغې جوړې شورا ډاکټر عبدالله سفرونه یې بیلګې دي.